قدرمنو عزتمنو د پرون رئیس خلق میسجان راته کوي چې دغه توحیدي صاحب چې کم کار شو کړی دی دا د شذو د کوزدو د ودو په باره کې یعنی دی وی د شذو حیا واخصله پر دې باندې باید خبره اوس قدرمنو عزتمنو دا خبره شپ خلاص غوجو واو دا 15 کاله دا وکاله کې چې پر دې بیانونه کوم په جلسو کې هم تقریبا په هر جلسه چې رواجونه ختم کی رسمونه ختم کی ولورونه کم کی ځوانان په مسافرۍ او په پټپاتو په بازارو کې زاړه سوله ښځې د جوالو سره دا مولیان یا نور خلق به پر ما راوغورځېدو چې ته څه بل بیان لرې دی خو اوس دا وایي چې توحیدي داسې کار شو کړی دی چې دوی ښځو په مابینځ کې ناست دي او خلق دی او ټلیفونونه دي او کیسې دي زه چې دا زموږ د پښتنو کم حالات ته ګورم دا د دې غلطو رسمو غلطو رواجو غلطو کیسو ته ګورم دا د نعمت ځای ته چې دا غټ ځای ولې نه دی دا خانداني ځای ولې نه دی دا یو غټ افسر ولې نه دی دا یو غټ کاروباري ولې نه دی دغه پاسروی دا ښځې کښېنولې دي هغه در وخت تیر کړي دا خبره یاد وساتي د مخ په جیب کې کښېږدي داسې وخت به راسي دا ښځې به خپله و سړکانو روډو ته راوځي جلوسونه به راوباسي چې موږ پلار ولې نه ورکړي دا غلطي زموږ د معاشرې ده المر په دوو ګوتو نسي پټېدلی پکار دا ده چې دا زموږ د معاشرې معززین علما کرام خانان ملکان دا ټوله باید یو جرګه جوړه کی چې په نن سبا وخت کې څوک د ماښام ګوله نسي برابرولی څوک د ماښام د پاره ډوډۍ نسي تیارولی وړه نسي راوړلی علاج نسي کولی او هغه د انسانیت د فطرت ضرورت واده چې هم د نارینه ضرورت هم د زنانه ضرورت هغه دومره ورته ګران کړی دی والله که یو غریب یو مسکین د دې سوچ کولی چې چاته مرکه آیا دا لږ بېعزتي ده چې ستا زوم ستا اخښي پر خانانو پر ملکانو پر حاجانو پر کوټیانو ګرځي وایي زما واده بندې ما ته زکات دا ته بېعزتي نه بولې دا ته بېعزتي نه بولې چې ابرز ماله یو سړی راغلی وایي مولوي صاحب 14 کاله کېږي واده مې بند یو چا ته خو وایي چې سړی دا ته بېعزتي نه بولې دا بېعزتي نه ده چې دا یو چا ما ته وویله چې زما خور وای یعنی هغه ورکړې وه خو هغو ولور نسو راوړلی د ده دا اراده وه چې هغه ته وایي چې څه راسه واده 10 کاله 12 کاله ناسته ده وایي چې دا وایي چې دا ښځې وت سوي کښنیانې پیدا سوي دو خوا چې راسي وایي راته وایي چې ته در 20 سلانه یې وت کړې وایي زه چې وم ټکې راباندې زه چې وم مړه سوې وی په دا وخت زه چې وم در مځکه وتلی وی په دا وخت نو که ځان ته غیرتمن وایست ځان ته شملور وایست پر تی دغه اعلانونه یا دا خبرې بدې لګېږي نو خو په ځان کې غیرت پیدا کړي په ځان کې حیا پیدا کړي په ځان کې مسلماني پیدا کړي په ځان کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت جذبه پیدا کړي سنتونه را ژوندي کړي دا رواجونه ختم کړي دا رسمونه ختم کړي بیا به دا نارې نه چې په دا کور کې د 30 کال دا ناسته ده په دا کور کې د 30 کالو دا ناسته ده والله زه چې اوس دغه ټلیفونونه د مسجان ښکاره که لسو کسانو اعلانونه دا رقم نه وکړي بیا چار سره خو موږ وایي چې علما کرام هم په دې کې کردار ادا کړي اجان هم کې ادا کړي خانان او ملکان هم کې ادا کړي که دوی د نمو دپاره 10 لکه 15 لکه 15 لکه خالي په کوزده کې خرابوي 20 لکه خالي په کوزده کې خرابوي یعنی دا یو جرګه جوړه سي د دا شانو مخنیوی وسي زه فتوا در کوم زه د کتابو حواله در کوم چې مقرره کول وار چې دردا بالا ولور به څوک نه ټاکي دردا بالا پیسې به څوک نه بشي پر دا کوزو کې به دا پیسې نه دا به په مسجدانو کې نکاح تړل کیږي فتاوی فریدیه را واخد دا نور واخد دا کم مولیان چې وای حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ
په زمانه کې ولور ټاکی ښځه ورته ودرېده او دا ته ولې ټاکېدی پرشاس هغه زمانه ګوره په عرف سره مسله بدلېږي حالاتو سره مسله بدلېږي تر اوسه نن چې پر دماغو باندې د جنسي خواهشاتو سوا ګڅه بل شی شته نه د نارینه پر دماغ هم دا پرته د ښځې پر دماغ هم دا پرته د هر یو په جیب کې سینما د هر یو په بستر کې سینما د هر یو په بستر کې بېحیایي هر څه شته نو دغه د توحیدي د اعلانو سره غیرت ځان ورولي حیا ځان ورولي جرأت ځان ورولي فکر په ځان کې پیدا چې دغه شی باید دې مخه ونیول شي چې دا ولې دی که په دا ښار کې دونې ښځې نه دي ناستې خو ووایه که دا رقم نه دي لکه دا دوی چې اعلانونه کوي نو ووایه نو راسي دا جان سره کښېني دا مولیان سره کښېني دا نکاح وي چې تړي دا مولیان ته وایم چې دی لږ په خطبه کې دی لږ بیان پر کوي چې دغه رواجونه او رسمونه دا کیسې ختم نکاح اسانه کړي زنا به ګرانه چې نکاح وي ګرانه چې زنا وي به اسانه یو ورځ یې ولې زه ورغلم 10 لک روپۍ د لور ولور غریب مسکین ما ته ورته ورته حاجي صاحب دا خوارکې په 10 کاله نشي در پیدا کولی وای مولوي صاحب چې یووالې روپۍ پر بله سربیره نه وي والله که رسوادي کې جزر کار دا د غیرت دا د پښتونوالي ده دا مسلماني ده دی دا ته سوچ نه وي خدا نه قصه سبا یو عزت نیلام سو یو مشکل راته پیښ سو دا زنانه یو در بچو کې یا دا بل څوک چوک کې یا بل انسان دی هر څه کې در ته دا ته سوچ نه وي دا ته سوچ نه وي چې الله به ناراض شي نبی به ناراض شي دا دل نه سلیریو نو پر دې باندې باید لږ غور او فکر وشي